پورا یو سل څلور کاله مخکې د انګریزانو نه افغانستان استقلال ترلاسه کړی. چا چې په دې لاره کې قرباني ورکړې موږ د هغوی مننه او شکریه ادا کوو. محترم حاضرینو، افغانستان لکه څنګه چې د انګریزانو نه یو سل څلور کاله مخکې ازادي خپلواکي ترلاسه کړې، افغانستان بیا چا په ارامۍ نه ده پرېښودلی. له هغې نه وروسته د اتحاد جماهیر شوروي د یرغل سره مخامخ شوی. بیا د افغانستان متدین غیرتي ولس د روسانو د اتحاد جماهیر شوروي نه هم استقلال او ازادي لاسته کړې ده. یو 3 ورځو مخکې موږ تاسې یو بله لمانځله درلودله چې هغه 22 کاله مخکې امریکا او ناټو په افغانستان یرغل کړی و، افغانستان اشغال کړی و. د 20 کلنې مبارزې د 20 کلنې قربانۍ په نتیجه کې لله الحمد افغانستان د آخري یرغل د امریکایانو د ناټو څخه هم الله پاک موږ تاسو ته آزاد کو. اوس افغانستان یو خپلواکه مستقل ملک دی او افغانستان په اسلامي نظام باندې سمبال دی. د خوشحالۍ خبره دا ده چې سږ کال موږ تاسې 28 د اسد په داسې حالاتو کې لمانځو چې په افغانستان باندې اسلامي نظام حاکم دی، بشپړ امنیت وجود لري. الحمدلله د افغانستان مسلمان ملت د یو اسلامي نظام د سیوري لاندې د پوره امنیت د سیوري لاندې خپله زندګي مخ په وړاندې وړي.